پر مخالفینو د عمران خان ګزار وایي غلو او ډاکوانو ته استعفا نه کوم. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن پنجشنبه مارچ 21 د وري 21 خپل ولس ته په وینا کې ویل چې د پارلمان تر پریکړې مخکې به له خپلې څوکۍ څخه استعفا نه کوي. ښاغلي خان دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې د متحده قومي غورځنګ ګوند له نورو سیاسي ډلو سره لاس یو کړ چې عمران خان له واک څخه لرې کړي. عمران خان یو ځل بیا وویل چې یو بهرنی هیواد د پاکستان د دریو سیاسي مخالفانو سره په ګډه د هغه د لرې کېدو هڅه کوي، خو د کوم ملک نوم وانخیست، مګر دا خبره یې وکړه چې د دغه سازش په وړاندې به تر وروستۍ شیبې پورې مبارزه کوي او په هیڅ صورت کې به دا سازش کامیابېدو ته نه پرېږدم. عمران خان داسې مهال دا خبرې کوي چې ټاکل شوې د پاکستان په پارلمان کې به د را روانې یکشنبې په ورځ ته د باور رایې د ورکولو او نه ورکولو پرېکړه کیږي. د نوي سیاسي ائتلاف څخه داسې ښکاري چې ممکن عمران خان په پارلمان کې د باور لپاره د اکثریت رایې ترلاسه نه کړي. د پاکستان قومي اسمبلۍ ټوټال 342 څوکۍ لري او عمران خان باید په واک کې د پاتې کېدو لپاره 172 رایې ترلاسه کړي. دا مهال د عمران خان سیاسي ګوند یعنې تحریک انصاف په پارلمان کې 166 څوکۍ لري او د دغه نوي سیاسي ائتلاف څخه وروسته د حکومت د مخالفو ګوندونو د څوکیو شمیر تر 170 هم پورته ښودل کیږي. د پاکستان د قانون له مخې د صدر اعظم څخه د باور رایو د اخیستلو لپاره باید په یو اونۍ کې دننه په پارلمان کې رایه اچونه وشي. د عمران خان ګوند هڅه کوي چې د دې کار مخه ونیسي. د امریکا غږ ټي وي څانګې د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون په حواله لیکلي دي چې په اسلام آباد کې مخالفو سیاسي ګوندونو غونډه کړې چې له واک څخه د عمران خان د لرې کېدو خوندي او معصونه لاره ولټوي. جیو نیوز وایي چې صدر اعظم عمران خان ویلي دي که مخالف سیاسي ګوندونه د هغه د لرې کېدو له هلو ځلو په پارلمان کې د باور رای له ورکولو څخه لاس وانخلي، هغه چمتو دی چې د پاکستان ملي اسمبلۍ ړنګ او نوي انتخابات اعلان کړي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.